دا داسې چل و طالبانو ورونو. الم تر الى الملأ من بني اسرائيل، ته نه ګورې هغې ډلې د بني اسرائیلو ته پس له موسی نه، اذ قالوا لنبيهم، وی ویلې خپل نبي ته چې یوشع نومېده، بعث لنا ملکا، ولېږه مونږ ته راولېږه مونږ ته یو ملک، نقاتل فی سبیل الله، چې مونږ جهاد وکړو په لار د الله کې. قاله دی نبي ورته ویلې هل عصیتم، قریبه ده که پارسي په تاسې باندې قتال، الله تقاتلو، بیا به تاسې قتال نه کوئ. قالو دی ورته ویلې وما لنا، څه دي مونږ لره، الله نقاتل فی سبیل الله. نبی نه غوښتنه وکړه مونږ قتال او جهاد کوو، مونږ ته جهاد یو نبي هغه راولېږه، یو بادشاه راوغواړل الله. د ورته ویلې د یوشع بن نون وی ګوره جهاد به در باندې پارسي بیا به یې نه کوئ. دوی څه ورته ویلې وما لنا، څه دي مونږ لره، الله نقاتل فی سبیل الله، چې مونږ به قتال نه کوو په لار د الله کې. قال هل عصیتک وقد اخرجنا، باعث موجود ده چې مونږ باید قتال وکړو. باعث څه ده؟ هغه دا ده چې مونږ راویستل کړل سوي یو، جبارینو راویستل یو من دیارنا و ابنائنا، فلما كتب عليهم القتال، کله چې جهاد په دوی فرض تولوا، دوی وګرځېدل الا قليلا من، والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم، ورته ویلې دوی ته نبي، ان الله قد بعث لكم الطالوت ملكا، الله را لېږلی تاسې ته طالوت علیه السلام ملک. قالو دوی ویلې انا یکون له الملک، څنګه به وي د لره ملک و بادشاهي علینا په مونږ، ونحن احق بالملک من، مونږ حقدار یو په ملک له ده نه. یعنې الله هغه ورته ویلي، دا نبي ورته ویلي چې الله ملک را لیږي، د هغه ته قیادت لاندې به جهاد وکوي. نو دوی ورته ویلي نو هغه یې له په مونږ چې شته مقرر کړی ده، دغه به څنګه په مونږ بادشاهي، مونږ خو له هغه نه د بادشاهي حقدار یو، باید مونږ د بادشاهیان مونږ سو. ولم یؤت سعة، هغه ته خو معلم الله نه ده ورکړی، نو څنګه په مونږ پاچاهي کوي؟ داسې بدبخته خلک ول بني اسرائیل. قال ان الله اصطفى علیکم، خو بس الله مختاره کړی ده په تاسې، وزاده بسطا فی العلم والجسم، الله دی زیات کړی بسطت قوت ورکړی په علم و په جسم کې. والله یؤتی ملکه من یشاء والله واسع علیم. علم جسم کې الله یعنی بدنیم غټ ده، علم هم الله ورکړی، بس دی د قیادت او د جهاد د مشرۍ دپاره ښه مناسب سړی ده. وقال لهم نبيهم ان آیة ملکه، علامت بادشاهی دا ده، ان یأتیکم التابوت، تاسې ته به راسي تابوت، فیه په دې تابوت کې به سکینه وي، من ربکم له طرفه د ربنه، وبقیة په دې کې به باقي وي مما له هغه شي نه ترک آل موسی و آل هارون، او په دې تابوت کې به د پخوانیو انبیاو آثار متبرکات هم وي. تحمله الملائکة، را بار کړی به ملائکو، ان فی ذلک لآیات لقوم ان کنتم مؤمنین. ګوره څومره ښه نښه یې ورته ویلې، تابوت به ملایکو را بار کړي، دا یې نښه ده، او د ده مخ ته به یې کېږدي، چې به تاسې اطمینان په دې سړي باندې راسي چې دا د الله رښتونی ملک ده. دوی بیا د دې هغې اهانت هم وکړه د تابوت، او دا عمالقه او طالبانو مخکې دا د بني اسرائیلو سره و دا تابوت، بیا دا تابوت عمالقه او له بني اسرائیلو نه وړی و. فلما فصل طالوت بالجنود، کله چې جدا طالوت علیه السلام له خپلو لښکرو سره له بیت المقدس نه، قال وی ویلې ان الله مبتلیکم بنهر، الله امتحانوي جهاد ته طالبانو د عمالقه او جهاد ته دوی روان سول جبابیر. نو دلته طالبانو دې ته نهر اردن وایي، دې نهر باندې تېرېدل، دا مخته را روان و. نو طالوت علیه السلام ورته ویلې الله تاسې امتحاني، مخکې یو نهر را روان ده. فمن شرب منکم فلیس مني ومن لم يطمعه فلیس مني ولم يطعمه فإنه مني، که چاو نچکلی دا لمانه ده، الا من اغترف غرفة بيده،
یو که یوه غرفه مو راواخیستله دا پروا نه کوي. فشربوا منهم ټول وچکلې له دې نه اوبه الا قلیلا من فلما جاوزه کله چې له دې نهر نه تیر سو هو د طالوت والذین آمنوا معه قالوا دوی ویلې لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده نسته مونږ لره طاقت د جالوت سره د مقابلې او د لښکرو یې. قال الذین ویلې کسانو یظنون چې یقین درلوده چې موږ له رب سره ملاقي کېدونکي یو کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیره بإذن الله والله مع الصابرین. لږ کسان پاتې سول، نورو خېټې درندې سولې، موږ نه ځو دې جهاد. 314 کسان پاتې سول، هغوی ورغلل. ولما برزوا لجالوت کله چې ورښکاره سول جالوت ته او د ده لښکرو ته دوی دعا وکړه د مسلمانانو چې د طالوت علیه السلام لښکرو ربنا فرغ ای ربه دې مونږ راتویې که په مونږ باندې صبر وثبت اقدامنا ثابت که دې مونږ قدمونه وانصرنا على القوم الكافرین فهزموهم بإذن الله شکست ورک دوی ته په اذن د الله. وقتل داود جالوتا ملک داود علیه السلام جالوت. د طالوت په لښکرو کې طالبانو حضرت داود علیه السلام هم هغه طالوت داود علیه السلام راجګ سو جالوت د مردار کړ. وآتاه الله الملك والحکمه وعلمه الله علم ورک مما له هغه شي نه چې د خوښه وه. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. طالبانو په دې کې دوه روایتونه دي. یو روایت دا ده چې دا پښتانه اصل کې څوک دي. علامه سید جمال الدین افغان وایي په تتمة البیان کې وایي پښتانه اصل کې چې دي دا ایرانی ټبره خلک دي، له هغوی نه دا رامنشعب سوي خلک دي. او بعضې علما د دنیا وایي پښتانه اصل کې بني اسرائیل دي، یعنې د یعقوب علیه السلام اولاده ده. اسرائیل خو د یعقوب علیه السلام نوم د یعقوب علیه السلام اولاده. بیا د سلسله د نسب طالبانو افغانا چې و د افغانا وي د شاول زوی و. شاول د حضرت طالوت علیه السلام په اولاده کې راځي، او طالوت علیه السلام بیا طالبانو حضرت یوسف علیه السلام په اولاده کې راځي. کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم. دا طالبانو سلسله د نسب ګرځېږي. دا هغه اقوال دي چې د پښتنو په هغه باندې کېږي. د طالبانو څه مناسبت د بني اسرائیلو د پښتنو هم شته. یو مناسبت طالبانو په لهجه کې هم ده. تاسې عبري ژبه واورئ طالبانو بیا تاسو ته معلومات کېږي. عبري ژبه کې هم دا ښې ډېره یادېږي. او موږ او تاسو هم طالبانو داسې دا ژبه او د دوی د موږ د لهجو په لحاظ باندې طالبانو څه مناسبتونه شته والله اعلم. بعضې علما دا مني، علمي تحقیقات علما په دې باندې خبرې کوي. نو بعضې خلک وایي که موږ بني اسرائیل سو بیا بده د طالبانو بده نه ده. بني اسرائیل خو یعنې دا معنا د یعقوب علیه السلام زمن، او دا بني اسرائیل چې ګمراه سوي دا خو نه دي. الله یې موږ اسلام نصیب کړی ده. بیا طالبانو تفسیرونو کې نورې خبرې هم شته بیا چې کله د بادشاهي داسې یو شی ده کله چې بادشاه سي هلته ټول په یول دښمن راټولي، بیا چې بادشاهي ته راورسېږي بیا خپل منځ کې سره ښه نه سي. دلته بیا طالبانو حضرت داود علیه السلام ته حضرت طالوت علیه السلام ښه نه سو، ځکه دا قرباني خو ده وکړله، طالوت هغه وکړله، داود علیه السلام وکړله، بیا طالوت ورسره جوړ نه سو. بیا طالبانو د ده د مرګ ارادې کولې چې داود علیه السلام مړ کړي. تفسیرونو څه خبرې بیا نقل کړي طالبان. تلک آیات الله، دا آیتونه د الله دي، نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین. بس ته نو چې زه خلاص په ما یې څه نه خپل نیمایي پوره سره. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. الله عز وجل دی موږ تاسې ټول شرعي حاجتونه پوره کړي. د دې ثواب دی الله انبیاو صحابو تابعینو تابعینو محدثینو فقهاو اصولیونو د ټول اسلامي امت علماو ته دی الله ثواب ورورسوي. الله دې موږ والدین د چا والدین چې وفات دی الله پاکه ثواب ورورسوي. شهیدانو باندې الله رحم وکړي. مجاهدینو د دنیا ته الله فتح ورکړي. الله پاکه څوک مریضان وي عاجله شفا ورکړي، څوک قرضداران وي الله قرضونه نه اخلاص کړي. الله پاکه کوم مسلمانان چې شرعي حاجتونه لري الله دې حاجتونه پوره کړي. الله پاکه
څوک غیر متأهلین په شرعي نکاح متأهلین وګرځي، څوک اولاد نه لري صالح اولاد ورکړي، الله دې د دینی مدارسو حفاظت وکړي، علماو حفاظت وکړي، الله علما راویښ کړي. الله پاکه موږ تاسې د نن عصر د کافرانو په مخ مترې بوځي. الله پاکه په رښتوني معنا مو الله پاکه موږ سیال وګرځوي، موږ علما کې